تازه او بد خبر له افغانستان څخه د وروستیو اورښتونو له امله تر اوسه ۶ کسان مړه شوي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو وزارت ویلي د هېواد په 30 ولایتونو کې د وروستیو اورښتونو له امله تر اوسه ۶ تنه مړه او ۶ نور ټپیان دي. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس تر دې دمه 1245 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، اوبه وړي او شاوخوا 600 څاروي هم تلف شوي دي. د هېواد په یو شمېر برخو کې د شدیدو اورښتونو د یوې بلې څپې وړاندوینه هم شوې ده چې په ګڼو ولایتونو کې به د سیلابونو راوتلو لامل وګرځي. له بلې خوا پاکستان وایي افغانستان کې د سیلابونو له امله په اوښتو زیانونو خواشیني یو. د پاکستان حکومت پر رسمي ایکس بڼه ادرس په یو خبري شوې اعلامیه کې ویلي دي د پاکستان حکومت او خلک په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله په اوښتو تلفاتو او زیانونو خپله خواشیني څرګندوي. پیغام کې وړاندې ویل شوي چې په ګڼو ولایتونو کې خلکو کرنیزو ځمکو، کورونو او عامه ملکیتونو ته په اوښتو زیانونو خواشیني یو او خپله غمشریکي بیانوو. هغو کورنیو سره په غم کې شریک یو چې په دې پیښو کې خپل غړي له لاسه ورکړي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا دعا کوو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.